علماو یو واقع لیکلې ده و یو سړی و غریب غوندې غره ته به تلو لرګي به یې کول آب یې راوړه او بیا به یې خرڅول په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو دی نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو ورته یې لکه څه کوې وی صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅوم دیو ورته وایي چې ښه ده داسې چل دی چې راشه ما سره یو غر دی د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو بیا لرګي وړه او بیا خرڅ سړی بوتلو د چندړو غر ته چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه یې لیدلی لکه د چندړو لښتې چې ما سره یو کونټۍ چا راکړې ده د چندړو کونټۍ ده داسې د لاس چې ولا داسې وروړې نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوي تاسو خیال راغی نو د چندړو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې د دیو دغه سړي اشنایي شوه سړی به تلو دیو سره به یې څه ساعت نیم مجلس وکړو بیا به یې د چندړو لرګي راوړه او خرڅول لوی مالدار شو چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو غره ته لاړو چې غره ته لاړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي راته ښکاري چې بیمار دی اوس یې کور ماته نه دی معلوم خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار و هر کور کې ډیوې چرته بلیدې یا ټوله شپه ډیوې چا بلولې او کم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلیده پاس نه یې کتلي یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی یم هغه د یار کور یم آواز یې کړی چې ورته یې چې د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته ښه دی جي دننه راشي د انسان په شکل کې دی او په کټ ور سره کېناست څنګه یې ښه یې جوړې دا سړی ورته وایي دی دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه ویل ډېره ښه ده نو بل کټ کې کېناستو یو ساعت لاړو څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی دیو ورته ویل ښه شوې ویل او صاحب جوړ شوم او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی ویل ښه ده داسې چلو که چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي این رستو به لرګي کې کینی اوس دې زیر و زبر کو هغه ورته ویل ته زما دوست یې اشنا مې څنګه دې په تبر ووه هغه ویل که ځان دې روغ پکاري خو فورا ما په دې سر په تبر ووه کینی بس کار دې خراب دی دړه کې دا خیال کړی چې زه روزانه به څه مینتې کې خو ځان تې خلاص کا بس تبر یې ونه را پرېښی دی او په دا سر یې چې والی سر یې دوه منځه شوی دی هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته ویل ځه اوس لرګي کوه تلی دی دیو چېرته لس شل ورځې سر یې ټیک شوی دی چې ټیک شوی دی نو دې سړي خو دا خیال کړی چې زه تې خلاص شوی او غر دې خپل شو چې بیا دی ورغلی دی خو به روزانه تلو راتلو لرګي به یې کول راکول چې راوتی دی وله چې کتلي اوهو جوړ شوې هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو
ویل دا خو بالکل ورغی او ټیک شو. ویل ښه اشنا خبره واوره، ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو، خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کښېنه، تا نه ماله بوی راځي، هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړېږي. هله همغسې تازه دی، بس همغه تبر یې ترې اخیستی دی او د ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې ترې هلته لړه کړی چې ته د دې قابل نه چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق وساتي. دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي. دوست خو دا معنی چې یو شاعر وایي چې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې، کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې، داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته. زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د عطاري په ټول دکان کې شته. تاسو خیال راغی نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک تعلق وساتي یا تا سره څوک دوستي وکړي. نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د ژبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجې اوچت. دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ښه مسلمان هغه دی چې داغه د ژبې نه او داغه د لاس نه بل چاته ضرر ونه رسي. نو الله دې زمونږ ژبې داسې کی چې څنګه پیغمبر ویلي دي او پیدا کړی دی الله انسان ابوالجن پلار د پیریانو داغه خالص لمبې د اور نه. نو انسان الله پیدا کړی دی د خټې نه او پیریان پیدا دي د خالص لمبې د اور نه. اوس د انسان تخلیق چې دی الله پاک د څلور قسمه څیزونو نه کړی. دا جسم عنصری د انسان چې کوم ستاسو دی دا د څلور قسمه څیزونو نه پیدا دی. خاوره، اور، هوا. اندازه کوئ تاسو څلور قسمه څیزونو ته عناصر اربعه وایي. نو څلورم شی اوبه دي. دغه خاوره ده دا په اوبو باندې الله لمده کړه او بیا یې په اور باندې اوچه کړه او په هوا کې ودروله. گویا د آدم علیه السلام جسد اقدس چې دی هغه د څلورو څیزونو نه پیدا دی. خاوره، اور، اوبه او هوا. دې څلورو څیزونو ته عناصر اربعه وایي. نو گویا دا جسم عنصری د انسان چې دی د قرآن کریم په تقاضا دا د څلورو څیزونو نه پیدا دی. بیا د دې خنبیر چې و د دغه خاورې خنبیر 40 کاله پروت و. اوس د دې 40 کالو پته څنګه ولګېده چې د آدم علیه السلام د خاورې خنبیر 40 کاله پروت. واقعه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وه او د یو سړي دوستو او ډېر جانی دوست دی.
په څه خبره د دې دواړو منځ کې اختلاف راغی. چې اختلاف راغی نو د یو دوست قسم وخورو چې والله لا اکلم معک حین، په خدای مې دې قسمی چې زه به یو حین تا سره خبرې نه کوم. لفظ حین وی حین. څو ورځې چې تېرې شوې سړی پښیمانه شو چې دا خو زما ډېر لوی جاني دوست و او د سره د خبرو نه ما قسم وخوړو زه چېرته صبرېدی شم. که تاسو خیال وکئ په دوستانه کې څنګه چې سړی فراق نشي برداشت کولی نو دغسې بیا په وصال کې دا چرته برداشت کولی شي چې زه د سره خبرې نه کوم. خو دوست جی که نه دوست اوس زمونږ پاکستان کې خو هغه ورځ یو افسر راته ویې چې زه افسر ومنو خلقو به د واده کارډونه ډېر رالېږل او چې اوس د افسرای نه لرې شوی یم جمعې په ورځ مې تمئ خو یو کارډ هم څوک راونه لیکي. نو ما ورته یو شعر وویل ما شیخ سعدی صاحب وایي چې سرخی چو دیدم بر لبش سرخی چو دیدم بر لبش گفتم که این چی کردی. د معشوقې شونډې مې سرې ولیدې نو ما ورته وویل چې دا دې څه کړي. سرخی چو دیدم بر لبش گفتم که این چی کردی گفتا که خون عاشقا میں بر بپیالا پیتیم. وی راته وی دا شونډې مې ځکه سرې دي چې دا مې د عاشقانو وینې ډکې ډکې پیاله اسکلي دي. نو شیخ سعدی وی چې ما ورته وی چې گفتم که خون عاشقا ضایع چرا میرے اختی. وی ما وی چې دا د عاشقانو وینې هسې فضول ولې تویې. وی معشوقې راته وی چې گفتا که سعدی دور شو در اینجایی دستور است. وی راته وی شیخ سعدی لرې شه تپوسونه ډېر مه کوه زمونږ د دې ملک دا رواج دی چې معشوقې د عاشقانو وینې څکي. نو ما وی ما ته په پاکستان کې اوسېږي پاکستان رواج دا دی چې د منصب په اقتدار او په کرسۍ ناستې دنیا به درنه غیر چاپېر کېږي او صاحب چې ته لرې شي کوڅه ډب به درنه جوړي خدای په راستۍ که څوک در باندې سلام ووایي. او ویل والله ستا دې خبرې زما اړه تعجیل کوم دا حقیقت دی. نو عرض مې دا وکړو چې خبره زه د دوستۍ کومه زمونږ په دې ملک کې دوست خو شته نه که نه او نه دا خلک په دوستۍ پوهېږي. وایي صحیح چې دا زما دوست دی یا خط ورته لیکي انګریزی کې ورته مای ډیر لیکي یا اردو کې ورته میرے پیارے دوست یا کنه جی دا خدا ټول که خیالو کې زبانی جمع خرچونه دي حقیقت نه ده. حقیقت کې دوست معنا دا ده چې تا به هر وخت سر په تلی کې داغه د پاره ایښي. دوست وای دی دوست سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او سعد ابن ابي وقاص جنگيږي لګیا دی او داسې حمله کوي چې هر حمله کې ته به وایې چې د بدن بوس پاش نو پیغمبر ورمنډه کړه او په دې املا یې وټپولو ورته وایي چې ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي. ابا سعد اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. اوس دا شرافت په ټول امت کې الله پاک ابو سعد ته ورکړی و. سعد ته وی چې تا ولې داسې حملې کولې؟ هغه وی ښه زما محبوب دی ولاړي په هغه دې د غشو ګزارونه کېږي او زه دې داسې حمله کوم چې
ځان دې بچ کوم او بل دې وهم. نه، زه به داسې حمله کوم چې ټولو نه مخکې زه قربان شم. نو پیغمبر چې چاته وایي چې ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي، زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا و چې دوست خو زمونږ ملک کې شتم نه او زه خو خپل ځاني خفه نه شي د دې قایلم نه یم. زه خپله هم د دې اهل نه یم او څوک راته اهل ښکاري هم. مولانا تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې یو دوست د بل دوست کور ته ورغی، د شپې دروازه ورته وټکو. څوک دی؟ فلانی دوست دی راغلی دی. په منډه راووتو، ورته وی خدمت؟ وی یو 200 روپۍ مې پکار. وی ښه، بس منډې کې یو 200 روپۍ راوړې ولی ورکې او رخصت شو. دی اوس په جړا جړا کور ته را روان دی. نو ښځه ورته وایي چې خدای دې ورک کا چې په پیسو پسې جاړې خو نه به دې ورکول. ښځه دا پوه شوه چې دا سړی جوړ دی 200 روپو پسې جاړي. هغې ورته ویل ښځې په خدای قسم که په پیسو پسې جاړم په دې چې زما دوست ته د 200 روپو ضرورت و، زه تې خبر نه و چې زه تې خبر وی چې دا پیسې مې کور ته وروړی دی.